زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن مو د بحث موضوع په نارینه‌وو کې د جنسي ناروغۍ درملنه ده. جنسي ناروغۍ هغه ډول چې موږ ورته اختلال د نعوظ وایو یا اریکټایل ډسفنکشن چې اختصار ای ډي ده. اریکټایل ډسفنکشن یا په نعوظ کې اختلال څه ته وایي؟ که په ساده الفاظو ووایو د تناسلي آلت په شخوالي کې یا په اریکشن کې ستونزه ناروغي کولی شي د دې وضعیت ښه تفصیل ووسیږي. کله چې تناسلي غړی په سمه توګه د تناسلي غړي عضلات په سمه توګه د وینې جریان ځان ته کش نه کړي، د غذایي موادو نه په سمه توګه استفاده ونه کړي. د وخت په تېرېدو موږ د نعوظ د اختلالاتو سره مخ کېږو. بله ډېر دلایل ورته موجود دي چې د دې وضعیت سره مخ کوي. مخکې له معالجې مختصرا علتونو ته ورځو. که چیرې د وینې جریان کم وي، تناسلي حالت ته ډیکریز بلډ فلو، نو مسلما هغه خواړه او اکسیجن چې تناسلي حالت ته د وینې د لارې ځي هغه به نه ورسیږي او دغه وضعیت بالاخره د اریکټایل ډسفنکشن یا د جنسي کمزورۍ یا د اختلال د نعوظ سبب ګرځي. د دې ترڅنګ که د وینې په مسیر کې د وینې د جریان په مسیر کې مانع موجود وي، ډیری وخت اتروسکلیروسس یا د شحمیاتو جمع کېدل د وینې په رګونو کې، که دغه وضعیت سره موږ د تناسلي غړي په رګونو کې مخ شو، نو مسلما اسکیمیا سره تناسلي غړي او عضلات مخ کېږي. په دې حالت کې هم موږ د اریکټایل ډسفنکشن د تکلیف سره یا اختلال د نعوظ سره مخ کېږو. د شکر ناروغي ډایبیټیز ملیټس په خپله ګلوکوز ګلایګیشن کوي، د شحمیاتو سره په د وینې په رګونو کې رسوب کوي او مانع جوړوي. دغه اتروسکلیروسس ته لاره جوړوي، نو دا بیا د اریکټایل ډسفنکشن سبب ګرځي. همدا رقم قهر، غوسه، تشویش، رواني ستونزې، انکزایټي، ډیپریشن، دا ټول په عصبي سیستم فشار واردوي. عصبي سیستم هم هغه مخصوصو چینلونو باندې چې باید د تناسلي حالت عضلات متحرک وساتي، دغه فنومنا مخ ته نه ځي او بالاخره د اریکټایل ډسفنکشن یا د جنسي کمزورۍ سبب ګرځي. د دې ترڅنګ ډېر نور علتونه کېدلی شي، لکه حوادث، ټراما، د عصبي رګونو ته صدمه، همدارقم ملټیپل سکلیروسس، نور سیستمیک ناروغۍ د اریکټایل ډسفنکشن سبب ګرځي. څنګه کولی شو دغه وضعیت په خپل کور کې معالجه کو؟ تاسو حتما لونګ یا کلوو پیژنئ. لونګ چې په انګلیسي کې کلووز ورته وایي. ډیری وخت زموږ شاوخوا ته د معالجې ټول اسباب موجود وي، ولې یا خبر ته نه یو یا د استفادې په طریقه باندې نه پوهیږو. نو نن غږیږو چې لونګ یا کلوو څه لري چې د جنسي کمزورۍ په معالجه کې استفاده کیږي. ځینې ښه خاصیتونه په لونګ کې موجود دي. یوې د ویزو ډایلیشن خاصیت ده. ویزو ډایلیشن څه ته وایي؟ د وینې رګونه فراخه کوي. که چیرې د وینې رګونه فراخه شي، نو ډیره وینه پکې ځایږي. چې ډیره وینه ځای شوه، نو ډیره به انتقالیږي او بالاخره چې ډیره انتقال شوه، نو مسلما ډیر خواړه، ډیره انرژي او ډیر اکسیجن ورسره انتقالیږي. که دغه وضعیت په تناسلي حالت کې په نظر کې ونیسو، نو ویزوډایلیشن په تناسلي حالت کې د اریکشن سبب ګرځي، د شخوالي سبب ګرځي. ځکه ډیره وینه که تناسلي حالت ته ځي، غذایي مواد وړي د ځان سره، اکسیجن وړي د ځان سره او هلته د اریکشن یا د شخوالي سبب ګرځي. په لونګو کې کافي زیات ویزوډایلیټر موجود دي او کولی شو د همدغه خاصیت په درلودو یې د اریکټایل ډسفنکشن لپاره استفاده کو. دویم، په لونګو کې بل ښه خاصیت انټي اکسیډانټ ده. انټي اکسیډانټونه څه دي؟ هغه مخرب او مضره ذرات چې د وینې په جریان کې دي، ډیری وخت له هاضمې جهازه جذبیږي او ینې ته ورځي. دغه انټي اکسیډانټس ورځي او دغه مضره ذرات اخلي، وژني. ډیری په لیور یا په ینه کې دغه مضر ذرات د انټي اکسیډنټ په واسطه وژل کیږي.
د دې ترڅنګ همدغه انټي اکسیډانټ دي چې د اثیروسکلیروسس مخه نیسي. پروونټ اثیروسکلیروسس څه معنا؟ د وینې په رګونو کې د شحمیاتو هغه مانع چې کومې جوړېدلې او د وینې جریان یې بنداوه د هغو مخنیوی کوي. اثیروسکلیروسس. د دې ترڅنګ په لونګو کې یو بل ډېر ښه خاصیت انټای انفلمیټري ده. انټای انفلمیټري یا ضد د التهابونو. که چیرې موږ په بدن کې التهاب لرو یا د میکروبونو د ویروسونو د عفونتونو د وجې په اریکټایل ډسفنکشن یا په جنسي کمزوري مبتلا یو، کولی شو حداقل د یو طبیعي زیرمې په حیث د لونګو نه هم استفاده وکړو. راځو هغه انسانانو ته وبخئ کوم چې نه باید د لونګو نه استفاده وکړي په خپل غذایي توکو کې یا حد اقل په د اریکټایل ډسفنکشن یا جنسي کمزوري په درملنه کې. هغوی چې قلبي ناروغي لري یا اسکیمیک هارت ډیزیز لري، اسکیمیک هارت ډیزیز یا AIHD اسکیمیک هارت ډیزیز، ډیری د دغو ناروغانو لپاره هغه درمل تجویز کیږي چې وینه یو څه رقیقه وساتي، درست لکه اسپایرین، کلوپیډوګریل او دې ته ورته نور درمل که انټي انفلمیټري دي او دغه کوم میډیسنز چې وینه رقیق کوي په هغو کې موږ نشو کولای د لونګو نه استفاده وکړو. نو څوک چې د اسپایرین او کلوپیډوګریل نه استفاده کوي هغه د اریکټایل ډسفنکشن یا د جنسي کمزوري د معالجې لپاره له لونګو نه استفاده نه کوي چې د خونریزۍ سبب ممکن وګرځي. د دې ترڅنګ لونګ څنګه سوال دا پیدا کیږي چې موږ څه رقم له دې طبیعي پلانټ یا نبات نه استفاده وکړو. په 40 ساعتونو کې له 3 وخله تر 4 دانو لونګ یا کووز کولی شو په 2 پیالو اوبو کې یا 2 cups of water کې جوش کو ویخوټو. د څومره وخت لپاره باید وخوټو؟ د 15 دقیقو لپاره، 15 منټو لپاره دا بایل کوو او بعد لغې خورو. د دې ترڅنګ چې د جنسي کمزورۍ په معالجه کې مثمر واقع کیږي، ډېرې نورې ستونزې هم ورسره رفع کیږي. د وجود د فلټر دستګاه یا لیور یا ینې ته ډېره ګټه کوي. د کلوف ترڅنګ ټرایبولس په نامه مواد موجود دي. ټرایبولس هم له طبیعي زیرمو لاسته راځي له نباتاتو نه. دغه ټرایبولس که موږ په 40 ساعتونو کې استفاده کو د جنسي کمزورۍ د معالجې سبب ګرځي. دغه جنکو او جنسنګ کوم بوټي چې دي، جنکو او جنسنګ بوټي په دوو کې ځینې عصارې موجود دي چې د ویزوډایلیشن سبب ګرځي، د وینې جریان د ګړندیتوب سبب ګرځي. دا د نارینه‌وو لپاره د اریکټایل ډسفنکشن لپاره ښه معالجه ده. که چیرې قهر، غوسه، تشویش، اضطراب، اندېښنې د اختلال د نووز سبب ګرځېدلي وي، د دو معالجه چې خصوصا د سایکاټریست په واسطه کیږي دا کولی شي په نارینه‌وو کې د اریکټایل ډسفنکشن یا د جنسي کمزورۍ د اختتام یوه وجه وي. یعنې که موږ رواني ناروغۍ معالجه کو ورسره جنسي کمزوري مسلما له منځه ځي. په لونګو کې د دغو خاصیتونو ترڅنګ 2 نور مهم خاصیتونه موجود دي چې په هغو باندې مفصلا غږیږو. یو په نارینه‌وو کې د ټسټاستیرون هارمون زیاتوي. په نارینه‌وو کې ټسټاستیرون هارمون انکریز ټسټاستیرون. ټسټاستیرون جنسي هارمون ده، دا د سپرمو د جوړېدا سبب ګرځي. که چیرې هغه انسانان چې د بې اولادۍ سره مخ وي، د سپرمو مقدار کمی یا کیفیت کمی یا شکل خرابي، مارفالوژي، دوی کولی شي د لونګو نه استفاده وکړي چې د ټسټاستیرون د زیاتوالي سبب ګرځي. په ښځمنو کې د LH یا لیوټینایزینګ هارمون د زیاتوالي سبب ګرځي لونګ، چې دا معمولا د میاشتنۍ ناروغۍ په دردونو کې یا په ډسمینوریا کې ډیر مهم رول لري. هغه ښځمنې چې په میاشتنۍ ناروغیو کې د ملا او د نس دردونه لري، هغو دپاره
دا تجویز کیږي چې استفاده ترې وکړي. همدا رقم په 2006 کال کې د امریکې په مشیګن یونیورسيټي کې په دې هکله یو ریسرچ شوی و. هغه ریسرچ خپور شوی چې مشیګن یونیورسيټي له لونګو نه یوازې د اریکټایل ډسفنکشن په خاطر استفاده کولی شو، بلکې هغه ښځمنې چې د PMS ناروغي لري، پری منسترول سندروم، یعنی ځینې ښځمنې دي چې د میاشتنۍ ناروغۍ نه مخکې د ملا او د نس دردونه یې قهر او غوسې کوي، ژاړي، ولې د میاشتنۍ ناروغۍ د جریان سره یې دغه ناروغۍ کمیږي. دی کولی شي چې حتی د لونګو نه استفاده وکړي، ځکه د دوی په جنسي هارمونونو کې او د هغوی په ترشح او تولید وظایفو کې ډیر مهم رول لري. مننه، په دې هیله چې ګټور ثابت شوی وي.